السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د الله سبحانه وتعالى د حمد و د ثنا بعد او په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د درود نه بعد زه د هغه ملګرو شکریا ادا کوم کوم چې دا مبارک پروګرام منعقد کړی دی او د دې دپاره منډې وهلې دي او بیا ستاسو چې تاسو دلته رالی او د دین د زده کړې ارادم ده. دا اوچت خلک دي چې د الله سبحانه وتعالی د دین د زده کولو دپاره محنت کوي او کوشش کوي په داسې وخت کې چې بېدیني عامه شوې ده. د دې حلقات العلم د علم مجلسونو سره خپل تعلق دقه شان برقرار ساتئ او د علماء کرامو خوا مه پرېږدئ، ځکه چا چې هم د علماء کرامو خوا پرېښودې ده نو هغه ګمراه شوي دي او بېدینه شوي دي. علماء کرام هغه خلق دي چې الله سبحانه وتعالی غوره کړي دي او د دې دین ډاکټران یې ګرځولي دي. په بني اسرائیلو کې الله سبحانه وتعالی وخت په وخت پیغمبران را لېږل او د ټولو نه زیات پیغمبران چې کوم قوم ته لېږلی شوي دي نو هغه هم بني اسرائیل دي. یو پیغمبر به الله راولېږو، هغه به نصیحت وکړو، بیان به وکړو، بیا چې هغه به وفات شو نو ډېر وخت به نه و تېر شوی چې الله به بل راولېږو. الغرض دا چې الله دا خلک بغیر د نصیحت نه نه دي پرېښودي، وخت په وخت هغوی ته بیان شوی دی. خو زموږ دا امت او د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی هغه اخرنی پیغمبر دی او د امت اخرنی امت دی. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د راتګ نه بعد نبوت هغه دروازې بندې شوې. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله وی چې دا محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی او خاتم النبیین دی. نو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ، ضرورت را پیښ شو دې خبرې ته چې د خلکو ته بیان وشي، د خلکو ته نصیحت وشي، ځکه که بغیر نصیحت نه او بیان نه دا خلک پرېږدي نو سره د دې بیان او د دې نصیحتونو د دې خلکو دا حل دی. نو که نصیحت او بیان نه وی چې بیا به څه حال وی. نو الله په دې امت کې علما پیدا کړو. رتبه د هغه علماو دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي العلماء ورثة الانبیاء، علما وارثان دي د انبیاو او پیغمبران په میراث کې درهم او دینار روپۍ او اشرفۍ نه پرېږدي، ولکن ورثوا العلم، هغوی په میراث کې علم پرېږدي. فمن اخذه بحظ وافر، نو دا علم چې چا واغستو نو دا به ډېرې د لویې برخې خاوني چې دا علم ورته میلاو شي. زما تاسو ته
د بیان د اصل موضوع نه مخکې دغه نصیحت دی چې د خپلو علماء کرامو خوا مه پرېږدئ، د هغوی نه تپوس کوئ، هغوی ته رجوع کوئ او د دې خپلو علماو قدر او احترام کوئ. الله به بیا ستاسو حفاظت وکړي او ستاسو په ژوند کې به برکت واچوي. که د الله د توفیق نه بعد دا علما نه وی، دا مشران استادان نه وی او دا اولیاء الله نه وی، نو نن به زمونږ دا ژوند هم د څاروو په شان وی، په روا او په ناروا کې به موږ فرق نشي کولی، په حرام او حلال کې به موږ فرق نشو کولی او بلکل به داسې ژوند لکه څنګه چې د څاروو د زناور وي. نو د الله سبحانه وتعالی رحم دی چې موږ ته علما را کړي دي او بیا موږ ته حق پرست علما را کړي دي. دا د نن سبا یو فتنه دا د فتنې خو ډېرې دي. یو فتنه دا ده چې هر سړی عالم دی او هر سړی مفتی دی. د سلف صالحینو په زمانه کې ودیسې وه چې د یو عالم به دغه وخت مشرانو علماو تزکیه او صفت نو کړی، نو د هغه وخته پورې به هغه عالم بیان نه کو، نه به یې فتوی ورکولې. خو چې کله به د وخت علماو پاس کو چې او دی لایق دی د دې چې فتوی ورکړي او دین بیان کړي، نو بیا به د هغې نه بعد بیان شروع کو. امام مالک رحمه الله چې هغې په دې مشرانو امامانو کې یو لوی امام دی او یو لوی محدث دی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جمعات کې به هغه دین بیانو خلکو ته. نو هغه دا خبره کوي چې کله د مدینې اویا علماء کرامو مشرانو دا اتفاقی فیصله وکړه چې امام مالک د دې لایق دی چې د دې فتوی ورکړي او د دې دین بیان کړي، نو د هغې نه بعد یې بیا شروع وکړه. دا حالو زموږ د سلف صالحینو او د دین د مشرانو، او کوشش به کوو چې موږ د فتوو نه او په دین کې د صدارت نه او په دین کې د امامتۍ نه حتی الوسع کوشش به دا کوو چې بل را مخکې کړي او د فتوی دا مسله او د دین دا مسله د هغه په اوږو شي، ځکه چې الله ته ودرېدي دي. او د نن سبا فتنه دا دی چې هر سړی مولا دی او بچ چې دوه ټکي زده کړي، عامي سړی به د قرآن ترجمه به زده کړي، نو دی به بیا په لویو لویو علما کرامو فتوی لګوي. هغه علما کرام چې د هغوی ملا ټیټه شوي په دې دین کې او د هغوی ګیرې سپینې شوي په دې دین کې، هغه علماو پسې به خبرې کوي، هغه علما به خلکو ته سپکوي او د هغه علماو کوشش به دا کوي چې قدر یې کم شي. تاسو به داسې نه کوئ، ځان به لرې ساتئ د فتوو نه، ځان به لرې ساتئ د غټو خبرو نه. فتوی ورکول، د دین غټ مسایل چیړل، دا د ربانیینو علماو کار دی. نو دا کار هغوی ته پرېږدئ. دا دین بې قدره شوی دی نن سبا ډېرو خلکو ته. نو چېرته ما څوک ونه لیدو چې هغه ډاکټر نه او د ډاکټرۍ په ضد ناست او د ډاکټرۍ په پوسټ کار کوي. نه ما څوک داسې ولیدو چې انجینیر نه او د انجینرۍ په پوسټ ناست، او نه ما څوک داسې ولیدو چې ساینسدان دی نه او د ساینسدان په پوسټ ناست. خو داسې مې ډېر جاهلان ولیدو چې علم ورسره د شریعت نشتی او ناس د علماو په کرسو دي او ناس د علما کرامو په ځایونو باندې دي او ځان په امام ابن حجر او په امام ابن کثیر او په دوی باندې ځان نه ورکوي. د الله نه ویریږئ، د خپلو علماو قدر کوئ. د تقلید د پرېښودو دا مطلب نه دی، دا فایده یې د ساتئ. د تقلید د پرېښودو دا مطلب نه دی
چې موږ د علماء کرامو بې قدري کوو. د تقلید د پرېښودو مطلب دا دی چې موږ په یو چا شخص پسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علاوه داسې نه روانېږو چې د ده هره خبره که هغه خطا ده او که هغه رسا ده او هغه به منو. داسې موږ د چا تابعداري نه کوو. موږ د هر چا د خبرې سره دلیل ګورو. که دلیل وجو ډېره ښه ده، که دلیل نه و نو بیا هم قدر او احترام کوو او صرف هغه خبره به ورله پرېږدو. خو موږ چېرته دا تربیت الحمدلله نه موږ چا ته داسې تربیت ورکړې ده او نه زموږ اسلافو او زموږ مشرانو علماو موږ له دا تربیت نه دی راکړی. نو دا بعض شروع به وکړي نو هغه یو لګیا او عامي و عامي لا پرېږده چې ملا یو طالب علم یې د هغه دپاره هم دا خبره ناروا ده چې له عامي بیا کوي نو بیا خو په خټه کې اوبه ښه ډېرې شوې. یو عامي لګیا او هغه دا خبره کوله په یو مسله کې ورته چا وي چې امام احمد بن حنبل رحمه الله دا رایې ده، نو دی ورته وایي هم رجال و نحن رجال. امام احمد بن حنبل هم سړی و موږ هم سړي وو. نو بس څه ضرورت دی چې د هغه قول پکې پیش کوئ، بس زه به خپله خبره کوم. امام احمد بن حنبل سړی و خو داسې عام سړی خو نه و که. امام شافعي سړی و خو عام سړی خو نه و. امام ابو حنیفه سړی و خو عام سړی خو نه و که. دا بعض لګیا شي په امام ابو حنیفه رحمه الله پسې، نو د امام ابو حنیفه نه به یو ادنا طالب علم نه چې د هغه نه به هم کته راغوزار کړي. صحیح ده چې مسلې داسې شتي چې په هغې کې دلیل نشتي، د هغې د لاسه موږ هغه مسله نه منو. خو هلته موږ دوه خبرې کوو. یوه ده چې د دې اکثرو مسلو سند امام ابو حنیفه رحمه الله ته نه رسي، دا په هغه باندې دروغ تړلی شوي دي او دروغ پې تپلی شوي دي. او دویمه ده که چېرته امام صاحب ته سند ورسي هم، نو امام صاحب زموږ دا تربیت کړی دی چې کوم ځای کې تاسو ته زما خبره د قرآن او حدیث خلاف میلاو شي، نو هغه خبره پرېږدئ او قرآن او حدیث باندې عمل کوئ. دا تربیت زموږ ګران امام ابو حنیفه رحمه الله کړی دی زموږ، چې تاسو به د قرآن او حدیث تابعداري کوئ. تاسو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وینا سره زما وینا، د الله د وینا سره زما وینا نه برابروئ. ځکه یو سړی پسې راغی تپوس یې تو کوي امام صاحب که چېرته ستا خبره د الله د خبرې خلاف نو څه به کوئ؟ زما په دې خبره به دیوال ولي او د الله خبره به منې. وی امام صاحب که چېرته د حدیثو خلافي نو زما خبره به منې، زما خبره به دیوال له راواچي او حدیث به منې. وی که چېرته د صحابه کرامو د فتوو خلافي وی زما د به دیوال له راواچي د صحابه کرامو به منې. خو نو که چېرته د تابعینو سره اختلاف راشي نو بیا وی هم رجال و نحن رجال. هغه هم سړي دي علم یې کړی دی، موږ هم علم کړی دی، بیا به پکې دلیل ته ګوري. دا ګوره څومره ښکلی تربیت امام ابو حنیفه رحمه الله د دې امت ته راتلونکو نسلونو دپاره یو طریقه بیان کړې ده چې بیا به څه کې نو بیا به دلیل ته ګوري. د چا سره چې دلیل و د هغه خبره به مني، خو بې ادبي به د علماء کرامو نه کوئ. الحمدلله ثم الحمدلله. دا زمونږ خلاف اسې پروپیګنډې دي. ګورئ صرف د دې دپاره چې د دې حق مخنیوی وکړو. حق ډېر په تیزۍ سره روان دی، الحمدلله ډېر په تیزۍ سره روان دی. د سلفیت دا رڼا او دا نور د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدونکی دی او هغه وخت نږدې دی انشاءالله چې دا ټوله ځمکه به الله د سلفیت په رڼا باندې رڼا کړي. هغه وخت نږدې دی. د جهالت او د تعصبونه او د تقلیدونه او د بدعات او خزعبلات او خرافات اوس خلک پوه شوي دي، خصوصا زموږ پښتانه او د نوی نسل. اوس دوی هغه تعصب نه کوي چې زما پلار او زما نیکه او زما مذهب او زما امام او زما کتاب او زمونږ ژبه او زمونږ قوم. اوس دا خبرې پرېښودي، ډېرو پکې دا خبرې پرېښودي دي، او کوم چې پاتې دي الله دې ورته هدایت وکړي.
نو زما تاسو ته نصیحت دا و چې د علماو به قدر کوئ او که چېرته د علماو په منځ کې اختلاف راشي نو هغه اختلاف به داسې نه جوړوئ چې تاسو دا دواړه علما یو بل ته په مقابله کې کوي او یو د یو لښکر شي او بل د بل لښکر شي او موږ ستا د شیخ نه منو او هغه وایي موږ ستا د شیخ نه منو دا خو بیا قصه هغه د تقلید هغه مسلې ته واوړېده بیا دې خبره هغې ته واړوله او بیا دې مسله هغې ته واړوله نو د خپلو علماو قدر کوئ د خپلو علماو احترام کوئ او چې څومره دنه کېږي د هغوی خدمت کوئ الله سبحانه وتعالی دې موږ له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي د هغې نه بعد به زه به یو څو خبرې بیان کړم د دې دپاره چې په موږ کې هر سړی په دې خبره پسې ګرځي چې زما په دې ژوند کې خوشحالي راشي الله ماله خوشحالي راکړي په دې پسې هر انسان ګرځي او د ټولو منډم په دغې پسې ده چې په څه طریقه به زما د ژوند کې خوشحالي راځي او په څه طریقه به زما د دې ژوند نه غمونه ختمېږي په څه طریقه به زه د دې مصیبتونو او مشکلاتو نه وځمه نو ډېر جوابونه به تا ته داسې میلاو شي چې هغه غلط دي بس دا وایي چې مال د سره ډېرې ژوند به دې خوشحاله وي خو زه به راته داسې ډېر وښیم چې مال یې ښه ډېر دی او ژوند یې بیا هم د غمونو نه ډک دی بعض وایي چې زور د ډېرې ژوند دی خوشحاله دی نو داسې به راته ډېر وښایي چې ښه زورور دی او ژوند یې بیا هم د غمونو نه ډک دی بعض وایي چې بچي دي ډېرې ژوند به دی خوشحاله نو داسې به راته هم ډېر وښایو چې بچي ډېر دي او ژوند یې د غمونو نه او د مصیبتونو او مشکلاتو نه ډک دی نو بیا اخر هغه کومه لار ده چې هغه لار د خوشحالۍ د حاصلولو لار ده دا خوشحالي به موږ څنګه ترلاسه کوو هغه بیا کومه لار ده نو زه به درته یو څو لارې وښیمه یو څو طریقې به درته وښیمه په هغې چې دې عمل وکړو نو الله به ستا ژوند د خوشحالو نه ډک کړي او الله دې زمونږ ټولو ژوند د خوشحالو نه ډک کړي ډېرې خبرې دي خو موږ سره خو ټیم دومره نشتی ټیم مختصر او بل دې دپاره سلسلهوار بیانونه پکار دي او زما خو دا یو بیان دی یو نصیحت دی زه به وکړم او بیا پته نه لګي چې کله به الله موقع راکوي تاسو سره د مخ کېدو خو دا یو موقع ده چې الله راکړه د دې ملګرو م شوق او زما م شوق و چې زه دا ملګري وینم او دوی ته نصیحت وکړم نو زه به درته یو څو خبرې بیان کړم یو څو لارې یو څو کارونه یو څو اعمال چې کله تا دا خبرې عملي کړي نو الله به ستا په ژوند کې برکت واچي د ټولو نه اولنۍ خبره قرآن عملي کوي قرآن څه کوي څه کوي عملي کوي قرآن کریم دا د خلکو نن سبا بس دقه د المارو دپاره کړی دی قرآن به یې راغستی په بره تاخ کې به پروت وي چې د چا ورته لاس هم نه رسي قرآن به صرف ښکلی را ښکلی حالانکه دا کتاب اصل کې د دې دپاره نه دی الله څه وایي کتاب انزلناه الیک مبارک کتاب انزلناه الیک مبارک بیا الله تا خو برکتي کتاب نازل کړی الله وایي ما ډېر برکت والا کتاب درلېږلی ښه نو په دې برکت والا کتاب باندې څه وکړو یا الله کتاب انزلناه الیک مبارک نو بس دا وایي چې برکتي کتاب دې تعویض تی جوړ کا قرآن یې د څه دپاره دغه کو ماله جواب راکوئ د تعویض دپاره ښه ماشاءالله ابو بلال دی نو قرآن د تعویض دپاره
خاص کو کتاب انزلناه الیک مبارک وی برکتی دی جو تعویذونه به تی جوړ میخې ته هم تعویذ اچولی ګاډي ته هم تعویذ اچولی ماشومانانو ته هم تعویذ اچولی نو بل ورځ یو کس راته تصویر راولېږو د بجلۍ د میټر ته هم تعویذ اچولی او د بجلۍ میټر ته تعویذ اچولی دی چې بجلۍ بل کم راځي دا قرآن دې ته پاتې شو کتاب انزلناه الیک مبارک کتاب الله را لېږلی دی برکتي کتاب دی نو بعض وی برکتي کتاب دی د ګاډي په دې سجبوډې کې ده او چې څنګه کور ته ورننوځي په دې مخامخ دیوال کې ولې ځای جوړ کړي چې دا کور نه نظر کېږي او دا ګاډي نه نظر کېږي او اکسیډنټ یې نه کېږي د دې لپاره قرآن ساتلی تلاوت نشتی د قرآن تفسیر نشتی ترجمه نشتی د ګاډي په سجبوډ باندې پروت دی نور دومره وهلی دی چې د ګټې هغه رنګ هم بدل شوی بعضو کتاب انزلناه الیک مبارک برکتی کتاب دی څه به وکړو نو بس د ښکلۍ راښکلی او د قیمتي کپړو نه وله غلاف جوړوي بس قرآن دغې ته پاتې شوی کتاب انزلناه الیک مبارک برکتی کتاب دی د څه دپاره دی نو بعضو قاریانو پکې خپل تجارت شروع کړی برکتی کتاب دی جو په مړو پسې وایه برکتی کتاب دی جو ختمونه کوه بلکې د قاریانو خو ټیکې اخیستې دي یو قاري په علاقه کې چې هغه مشر کبیرهم او هغه سجل کوي ټیکې نیسي نو مثال کې ستا کور کې څه حادثه راغله نو ته به د دغه مشر قاري سره میلاو شي نو هغوی بس موږ به دله ختم وکړو یا طوفاني ختم او یا د مرچکو ختم او قسمه ختمونه به کې هم قسمه قسم دي هغې د هغې مطابق به پیسې ته چې ورسره د کوم ختم اتفاق کوې د 10,000 روپو اتفاق دې وکړو نو بیا به دی دا 10,000 روپۍ به تا نه والي نو دی چې کوم قاریان راولیږي نو هغوی سره به اتفاق په 15,000 وکړي نو 15,000 د هغوی شو 15,000 د شو تجارت یې جوړ کړی بعضو د قرآن د دې لپاره ګرځولی حالانکه الله څه وایي کتاب انزلناه الیک مبارک مبارک کتاب دی الله ولي لیدبروا آیاته وليتذكر أولو الألباب لیدبروا آیاته الله دا قرآن ما دې لپاره درلېږلی چې تاسو د دې قرآن په دې آیتونو کې سوچ وکئ او د عقل چې کوم خاوندان دي هغه ته نصیحت واخلي د قرآن اصل کې الله سبحانه وتعالی دغې دپاره رالیږلی دا قرآن په خپل ژوند کې راولي عملی کوي صرف دا نه چې اورم او تفسیر هم روان دی او ترجمه هم روان ده او ماشاءالله او ماشاءالله نه د ټولو نه غټ مقصد په دې قرآن کې سوچ او فکر او په خپل ژوند کې د دې راوسته دا عملی کوي دومره زموږ د زړونه سخت شوي دي چې دا قرآن موږ په مخه اورو او د دې په درسونو کې هم کینو او په موږ باندې اثر ونه کړو او الله څه وایي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الله وی که چېرته د قرآن ما نازل کړی وی په غر باندې نو غر به د یرې نه ریزه ریزه شوی وی ټوکړې ټوکړې شوی به وی د قرآن کې دومره زور دی که دا قرآن وی ما په غره راکوز کړی وی نو دا غر به ریزه ریزه شوی وی دومره زور دی په دې قرآن کې او غر د الله څومره لوی مخلوق دی خو دې قرآن په دې اوړي کې زړه باندې اثر ونه کو په دې اوړي کې زړه باندې چې هغه د غوښې نه جوړ دی په هغې باندې اثر ونه کو څومره د بدبختۍ خبره
حالانکه دا قرآن داسې هم نه دی چې څوک پرې نشي پوهېدی. الله وایي بلسان عربي مبین، وایي دا قرآن ما نازل کړی دی په عربۍ ژبه کې ښه واضحه کتاب دی. داسې هم نه دی چې ګران دی په دې باندې پوهېده. الحمدلله د علماء کرام د هغه وخت نه لګیا دي، کوم وخت نه چې د قرآن نازل شوی دی او بیانوي او بیانوي. زما تاسو ته دا نصیحت دی چې قرآن په خپل ژوند کې راولئ. قرآن کریم عملی کوي، عملی طور باندې موږ نه یو چې د قرآن زموږ په معاشره کې چا عملي کړی نه دی، ځکه په ژوند کې خوشحالي نشته. قرآن خو د خوشحالو کتاب دی. ناشنا خبره ده یو سړی د خوشحالي غواړي او په قرآن دی عمل نه کوي، ډېره ناشنا خبره ده، ډېره ناشنا خبره ده. که تاسو حقیقي خوشحالي غواړئ که نه، نو هغه بیا داسې کار وکړئ چې د قرآن باندې عمل شروع کوئ، د قرآن تلاوت کوئ، سحر او ماښام د قرآن په درسونو کې کښېنئ، په خپلو علاقو کې خپلو علماو خپلو مولیانو ته ووایئ چې زما دپاره زموږ دپاره درس مقرر کړه، موږ ته تفسیر کوه، موږ ته ترجمه کوه. تاسو یې لازم کوئ په خپلو علماو باندې هغوی ته ووایئ او بیا په هغې کې کښېنئ، د هغوی نه صحیح زده کوئ او بیا چې صحیح زده کوئ نو په هغې باندې عمل کوئ. صرف اورېده نه دي، اورېده دي، زده کول دي، بیا عمل کول دي او بیا نورو ته رسول دي. الله سبحانه وتعالی دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. بله لار د خوشحالو اصل حقیقي خوشحالي که ته وایې چې ما ته میلو شي، نو د الله سبحانه وتعالی سره ربط پیدا کوي خپل، ځکه چې وانه هو اضحک وابکا، خوشحالي راوسته، غمونه راوسته، څوک په خندا کول، څوک په ژړا کول، دا ټول کار د چا دی؟ دا د الله دی. نو د کوم رب چې دا کار دی، د هغه رب سره رابطه مضبوطه کوي، ژوند به دې د خوشحالو نه ډک شي. ناشنا خبره ده، غواړې خوشحالي او خپه دی درنه هغه رب چې د چا په لاس کې خوشحالي ورکول دي. د کوم ځای نه به خوشحالي راشي ستا ژوند ته؟ د کوم ځای نه به ستا ژوند ته چې دی راحت او سکون راشي؟ او کوم رب چې راحت او سکون ورکوي او کوم رب چې خوشحالي ورکوي، هغه ستا نه ناراضه دی. د باچایانو باچا ستا نه ناراضه دی. هر څه د هغه په لاس کې د هغه سره یو مضبوطه رابطه ساتئ. او د اسمانونو دا دروازې الله ته په مخه ټکوئ، په مخه دعاګانې غواړئ، جړاګانې کوئ، الله ته منت او زاري کوئ، عاجزي الله ته راښکاره کوئ. الله به ستاسو ژوند د خوشحالو نه ډک کړي. د دغه رب په لاس کې هر څه دي. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. مالك الملك د بچیانو بچا او لوی بچی چې د چا سره ناغم د رب دی. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. چاله چې وغواړي بچایي ورکوي، د چا نه چې وغواړي اخلي. چاله عزتونه ورکوي نو چاله ذلتونه ورکوي. کل یوم هو فی شأن، هر وخت دغه رب په یو کار کې. څوک غریب کوي، څوک مالداره کوي، څوک بیماری، څوک روغي. چاله ژوند ورکوي، په چا مرګ راولي.
د چا نه سخته لرې کوي په چا سخته راولي هر وخت الله د دې مخلوق په تدبیر کې نو د دغه رب سره رابطې مضبوطې کوي رابطه به د هغه رب سره څنګه مضبوطه وي د هغه د کلام په طریقې سره چې هغه ما تاسو ته مخکې ووي قرآن کریم په خپل ژوند کې عملي کوي رابطه به څنګه مضبوطېږي چې کله تاسو د هغه الله سره د دعاګانو غربت پیدا کوي چې دعاګانې د الله نه ډېرې غواړي رابطه به څنګه مضبوطوي مونځ او اودس له زور ورکوي مونځ او اودس دا د رابطې یوه لار ده یو طریقه ده ځکه چې په منځه کې اصل دا جرګه د رب العالمین سره ده د مونځ کوونکی چې ولاړ دی الله ته نو دا د جرګه روانه ده د الله سره په دې کې به ستا رابطه د الله سره ورځ تر ورځه زیاتېږي ورځ تر ورځه به دا رابطه مضبوطېږي چې کله ته دې مونځونو له زور ورکړې زه دا نه یم چې فرضي مونځونو له زور ورکړې فرض مونځ خو به کې او کې چې نه کې کافر کېږي خو زما مطلب کوم مونځونه دي نوافل نفلي مونځونه ځکه حدیث کې دا راځي الله وایي چې زما دا ډېره خوښه ده چې زما دا بندګان په هغه اعمالو کولو سره ما ته رانږدې شي کوم چې پې ما فرض کړي دي او د هغې نه بعد بیا نفلي عبادتونو له زور ورکړي وی کله چې نفلي عبادتونو له زما د بنده زور ورکړي نو زه ورسره محبت شروع کړه او کله چې الله تا سره محبت شروع کو نو بیا به ستا په ژوند کې خوشحالیانې راځي او بیا به ستا د ژوند د خوشحالو نه ډک شي الله سره رابطه په دې مضبوطېږي چې د تهجدو مونځ کوئ خیر د 2 رکعته کوه خو کوئ ځان پې عادت کا سحر منځله تاسو راپاسئ نو د دې بانګ نه یو څو منټه مخکې راپاسه اودس وکړه یو 2 رکعته وکړه بیا پسې ویتر وکړه دعاګانې وغواړه د الله نه الله به درته د ژوند د خوشحالو نه ډک کړي کوشش د تهجدو ډېر کوئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې ډېر تاکید کړی دی علیکم بقیام اللیل په ځان باندې قیام اللیل د شپې د مونځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لازم کوئ مې پرېږدئ فانه دأب الصالحین قبلکم څومره نیکان خلک چې تیر شوي دي او څومره چې دي د هغه ټولو دا طریقه ده چې د الله سره د هغوی رازونه دي په دې شپه کې الله ته ودرېږي الله ته جاړي د الله نه غواړي د شپې په دې منځونو کې ناشنا برکت دی ځکه یو حدیث کې راځي چې الله یو بنده ته وکتل نو ویې خندل کم بنده ته وکتو چې ویې خندل هغه بنده ته چې هغه د شپې راپاڅېدلی دی او په تهجدو ولاړ دی وی الله وایي چې د زما دپاره خوب پرېښودو پسته طلایي پرېښوده او په دې تورو تیرو کې او په داسې حالاتو کې ما ته ولاړ دی چې ټول خلک اوده پراته دي ټول خلک بېغمه دي او دی ولاړ دی ما ته د دې د لاسه د تهجدو د لاسه الله په ژوند کې ډېر برکت اچوي او چې کله الله یو سړي ته وګوري او وخاندي ستا اوس څه خیال دی چې د دې خندا نه بعد به د الله عذاب راځي نه د دې خندا نه بعد به خوشحالیانې راځي چې الله ورته وخاندي که نه نو بیا پې خوشحالیانې راځي کوشش کوئ د تهجدو د لمونځ په ځان لازم کوئ نفلي روجې نیسئ زمونږ په دې پښتنو کې دا غټ مشکل دی دوی د دې روجو سره نه دی عادت صحیح ده چې په دې کې تکړه دي چې د نورو قومونو په نسبت زمونږ په دې ملک کې پښتانه فرضي روجې ډېرې په شوق او ذوق سره نیسي
خو روجې نفلي په دې کې موږ ډېره لویه کوتاهي کوو، ډېره لویه کوتاهي. په موږ کې به ډېر لږ خلک وي چې هغه به د پیر او د جمعرات د ورځې روجې نیسي. په موږ کې به ډېر لږ خلک وي چې هغه به په میاشت کې د 3 ورځې روجې نیسي. کم سے کم د الله بندګانو کو په دې هفته کې د 2 روجې نشئ نیوی او دا درته ګرانه ده، نو په دې میاشت کې خو 3 ورځې روجې نیسئ که نه. سحر نه د ماښامه پورې ته د دنیا دپاره منډې وهئ، د جیدادو د بچو دپاره. نو د الله دپاره ته په پوره میاشت کې په 13 ورځو کې 3 ورځې روجه او دا روجه هم صرف د ورځې د 100 ګنټو دپاره ده ته نشي نه. او یوه نیکي په څو ده؟ په لس. تا چې 3 ورځې روجې ونیوې لکه تا چې میاشت روجې ونیوې او بیا په دې ترتیب باندې ځه. څومره اسان دی د خوشحالي حاصلول د حقیقي مجد تاسو ته کوموي. الله په قرآن کې هم دا خبره کړې چې چا نیک عمل وکړو، ښایسته عمل یې وکړو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې وکړو، من ذکر او انثى، که سړی دی او که زنانه ده، وهو مؤمن او د سړی موحدي توحیدي برابري، فلنحيينه حياة طيبة. الله وی زه به له حیات طیبه ورکوم. حیات طیبه معنی ده الله وی زه به له ښایسته او پاک ژوند ورکوم. پاک ژوند معنی د خوشحالو ژوند الله وی زه به له ورکوم. چې کله تاسو نیکو اعمالو له زور ورکوئ. دا روجې به انشاءالله شروع کوئ او که نه؟ اواز ډېر ورو راغی. شروع کوئ به که نه؟ 3 روجې نیسه. اگر که زه هم چې په دې هفته کې د 2 روجې هم ګرانې وي، خو زه خیر دی که ته ما ته دا وایې چې زه مزدوري کومه، کارونه مې ډېر دي، مصروفیات مې ډېر دي، یا بیمار یم یا ستړی یم، 3 ورځې روجې نیسه. غوره دا دی چې ته دا 3 ورځې روجې داسې ونیسې چې 14مه 14مه 15مه ایام البید ورته وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې ثابت دي چې غوره دی چې د 3 ورځې روجې پرله پسې په دې تاریخونو ونیوی شي، دا ډېره غوره ده. او جایز دي چې انسان د میاشت په هره ورځ ونیسي. نو که ته ډېر هم کمزوری، ډېر هم کمزوری او زما په شان یې، زه هم ډېر کمزوری یم، د الله یو کمزوری بنده یم، خو دا د دې ملګرو په ما باندې حسن ظن دی او ښه ګمان دی. الله دې ما دغه شان کي، بلکې الله مې دې د هغې نه هم زیات کړي څنګه چې تاسو په ما باندې ګمان کوئ. او الله دې دې محبت ته لاسه موږ د عرش په سوري کې ودروي. ما خبره دا کوله که ډېر کمزوری و، زموږ په شان کمزوری بندی او کله یو بانه او کله بله بانه، یو په 10 ورځو کې یو روجه نیسه. 10 ورځو کې یو روجه داسې هېڅ ګران نه دي. یو ورځ به داسې لازم راځي چې یا د چوټۍ ورځ ده، یا مثال کې بل داسې ستا ورځ ده چې کار پکې ستا نشتي، مصروفیات نشتي، تا ته پته ده چې زما هېڅ نشته، روجه ونیسه. روجې نیوه کم ګران کار دی. دغه شان عباداتو له زور ډېر ورکول، د الله ذکر له زور ډېر ورکول. خوشحالي ټولو د الله په ذکر کې پرته ده. الله سبحانه وتعالی یادول. زه پرې د قسم خورم د الله په کور کې چې کله هم دا اذکار د سحر او د ماښام دا په مخه وي او د فرض مانځه نه بعد چې کوم اذکار دي هغه هم وي او عام چې کوم اذکار شریعت کې راغلي دي هغه هم وي، الله به درله دا ژوند د ناشنا خوشحالو نه ډک کړي. او ګوره د ژوند خوشحالي دا نه ده، تاسو دا سوچونه کوئ چې الله به د خوشحالو نه ډک کړي، مته وایي چې الله به ما سم مالداره کړي، ما نه به کروڑپتي او لکپتي جوړ کړي. نه، خوشحالي دا نه ده. ګورئ، خوشحالي اصل د زړه خوشحالي ده. الله دې موږ ته د زړه خوشحالي نصیب کړي. ګوره داسې ډېر خلک دي چې هغه کروڑپتیان لکپتیان دي او خوشحاله نه دي. داسې ده که نه ده؟ داسې ډېر دي چې بچي شتي، ښځې ډېرې دي، جیداد یې ډېر دی، ښه زورور دي، ښه ښایسته دي، خوشحالي نشتي. خوشحالي دې ته نه وایي. ګورئ، خوشحالي انشراح الصدر، چې الله ستا د سینه پراخه کړي او د زړه د الله خوشحاله کړي، دې ته خوشحالي وایي.
چې کله ته د الله ذکر کو الله به درله دغه خوشحالي درکړي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب زړونه مطمئن کېږي په څه باندې د الله په ذکر سره ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله په یادولو سره زړه ته ډېر سکون رسي کله انسان ته یو غټه حادثه راشي که او دا زړه ټک کوي چوي او دا زړه دې مرۍ ته راورسي او چې کله دا تندی الله ته په ځمکه کېږي که او سجده ولګوي د دنیا دا ټول غمونه به ځنه هېر شي ځکه ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څه کول چې کله به پې سخته راله نو بلال رضی الله عنه ته به یې څه ووایي ارحنا بها یا بلال بلال وایي دا مونځ ودروه چې دا مونځ وکړو چې دا زړه لږ په سکون شي چې لږ خوشحاله شو لږ په دې ژوند کې سکون راشي دغه مونځ مطلب څه د الله یادول که نه الا بذکر الله تطمئن القلوب یو سړی دی د الله د ذکر نه غافلی یو سړی دی د الله د یادولو نه غافلی او د ده په ژوند کې د خوشحالي راشي دا زه نه منم دا خبره ځکه چې الله دا خبره موږ ته بیان کړې ده چې نشي راتلی خوشحالي او د الله په خبره کې څه شک نشته څه وایي الله ومن اعرض عن ذکري چا چې مخ واړو زما د ذکر نه زما د دین نه زما د یادولو نه یو سړی دی ټول ژوند په دنیا کې دی دنیا کې دی مطلب دی په دنیا پسې په منډو کې دی ومن اعرض عن ذکري يلا نسبكي فإن له معيشة ضنكا الله يدغمون ندك جون ولا وركومة فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الله يرباب يسوم د قیامت پور زړون وجه دا و چې دی په دنیا کې وړونو د الله د دین نه د الله دین نه لیدو د قرآن نه غافل و د حدیثو نه غافل و د ذکر و اذکارو نه غافل و الله راپاسو په آخرت کې وړون ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا یالله زه دې ولې وړون راپاسولم زه خر وګورم مټومه په دنیا کې خو زما سترګې لګېدې الله ورته وایي کذلک اتتک آیاتنا تا ته وایي درغلي آیتونه زما دین زما درغلی و فنسیتها تا هغه دین یې هېر کړو زه دې هېر کړم اذکار دې هېر کړو زما سره رابطه دې هېره کړه هغه دین دې شاته گذار کو نن موږ ته هېر کړی او چې الله دې هېر کړي او بیا دې د قیامت په ورځ هېر کړي الله الله دې حالاتو نه موږ ساتي چې الله دې هېر کړي او بیا دې د قیامت په ورځ هېر کړي څوک به دله فایده درکړي او څوک به دې بچ کړي د عذاب نه څوک به بیا په تا رحم وکړي او څوک به د باندې کرم وکړي او چې الله هېر کړي په دنیا کې نو د کوم ځای نه به خوشحالي راشي د کوم ځای نه به په ژوند کې سکون او راحت راشي او الله ته هېر کړی کم مالک چې د خوشحالۍ ورکولو والا دی هغه ته هېر کړی ځکه چې تا هېر کړی دی الجزاء من جنس العمل علما وایي وی جزا انسان ته داسې میلاویږي لکه څنګه چې عمل کوي چې کله تا هېر کو دین د الله الله هېر کړی ته او کله چې تا هېر کو د الله ذکر الله هېر کړی ته او کله چې تا هېر کو الله الله هېر کړی ته الله یاد ساتي الله به دې یادوي حدیث کې راځي ډېر ښکلی حدیث دی حدیث قدسی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله وی من ذکرنی فی ملئ چا چې زه په یو ټولګي کې یاد کړم
چا چې د الله ذکر په یو ټولګي کې وکړو په یو مجلس کې وکړو ذکرته فی ملئ الله وی زم په یو ټولګي کې یادوم چې هغه د دې ټولګي نه غوره دی یعنی الله د دې سړي تذکره په اسمانونو کې د ملائکو په مخ کې وکړي ګوره د الله چې تایید کې دا ګوره معمولی خبره مه ګڼه ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابی بن کعب ته وی ابی د سورة البینه ما ته واوروه الله وی چې دته ووایه چې وایه ورئ تا ته یا رسول الله سماني الله الله داسې زما نوم واخیستو په خپله چې ابی بن کعب ته ووایه ویه والله وی بس په ژړا شي چې الله دې یو سړي نوم اخلي دا بعضې انسانان ډېر اوچت تېر شوي دي په دې دنیا کې والله زه خو کله نه کله سوچ وکړم زه په دې خاورو کې څه اوچت ځوانان پراته دي او څه اوچت خلک پراته دي دا ځمکه نه دي په دې خېټه کې ډېر اوچت مخلوق پروت دی لکه خدیجه رضی الله عنها تاسو اوس دې فضیلت ته وګورئ را روانه وه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی جبریل وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی دا د خدیجه را روانه ده او د هغې سره په لاس کې سالن دی او خوراک دی او څښاک دی نو چې کله راشي په تا پسې نو ته ورته ووایه چې ستا رب په تا باندې سلام ووایي چې دا معمولي فضیلت ته اوس ته ښکاري ستا رب په تا سلام ووایي کوم رب عرش والا رب هغه عظیم رب هغه چې د چا تذکره وکړي او په چا سلام راولیږي د هغه عرش ها کله دا آیتونه زما مخې ته شي الله پکې د دې نیکانو بندګانو صفت کړی لکه الله په یو ځای کې د ایوب علیه السلام په باره کې وایي نعم العبد انه اواب الله وایي زموږ ډېر ښایسته بنده و ډېر نیک بنده و د ایوب چې الله د چا تزکیه وکړي نیک و من ګرځو که نه کله په مولا پسې لاړ شو په شیخ پسې لاړ شو شیخ صاحب ماله تزکیه ولیکه په تزکیه کې څه لیکي شیخ دا لیکي چې او دا پلانې زه پیژنم او عقیده برابر ده او اخلاق ښایسته دي او سیرت برابر دي بیا دې خپې په ځمکه نه لیکي څه چل دی ماله پلاني شیخ تزکیه را کړې ده پلاني شیخ زما صفت کړی او چې کله الله تزکیه ورکړي نعم العبد تاسو ته ما دا خبره دا کوله چې معمولي مه ګڼئ چې الله ستا تذکیره کوي ګوره دا خبره معمولي مه ګڼئ خوله راغلی و په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې واقع تاسو ته معلومه ده خاوند ورته ویلي وي ته په ما داسې لکه مور غریب و اوس ابن الصامت رضی الله قریب صحابي او دا دیندار خلک ګوره اکثر غریبانان دي د ښځې ته مطالبې ډېرې کړي یا غوسه شو سړی چې غریب وي په معمولي خبره غوسه کېږي که ستاسو خیر دا غریب سړی دا ښځه اکثر ویروي او چې کله حالات برابر شي بیا دغه ښځه په سر ګرځي او چې غریب وي بس چې ګوري چې د دوی جنګ یې په کور کې نو دی خو غریب دا بړاس نور په چا نشي ویستی چې کور ته راشي د ښځې سره خبرې واړي هغې ورته ماله دا و ماله دا و څه شو زه به د دلیل وښیم چې دا څنګه غریبانان ووتو د کور نه او په دې وتو کې دا ووی ته په ما حرام یې زما دپاره داسې لکه مور خور او بس ووتو لاړ هغه ځای کې کېناستو کوم ځای کې چې به د علاقې او د قوم د مشران دوی به راجمع کېدو صحیح هلته دی هم لاړ کېناستو غوسې سړه شوې بیا راغی خبره خدای د خولې نه وتې بیا راغی چې دې ښځې ته بیا رانږدې شو او ته داسې او ته موږ داسې کوو که نه ځان ګرم ګرم کړو نو بیا هم د هغې نه بغیر ګزاره هم نه کېږي بیا راشو چمچې ورته چلو راچلو نه ته داسې او ته داسې اکثر ورته دومره بنډلې چاپ کې وي که ته نه وې زه به نه وې
او پټه دا دوا کوي الله زری واخلې چې بل واده وکړم او چې ورسره مخامخ شي او چې ته نه وایې زه به نه ستا نه بغیر به زما ژوند سوی په دې باب کې د سړي فایده د ذکر کوم په دې باب کې د سړي دروغ ډېر وي ښځې رښتیا وایي ښځو کې وفا ډېره او په سړو کې وفا ډېره نه په لاسنیو کې به ناستې د ښځې او ملګري ته به ووایي تا چې دغه جنۍ تذکره کوله بیا د هغې بیا وروسته ما سره ملاو شي او ناست به د هغې په لاسنیو کې بیا راغی اوس بن صامت نو خو د الله نه یېرېدونکې ښځه وه معمولي ښځه به نه وه هغې وایي ته ما ته به نه رانږدې کېږي ده ورته لاس واچول چې نه رانیوې هغې ولې دیکه ورکړه خو مشر سړی وي ولیدو وایي زه به په پیغمبر پسې ځمه او د هغه نه به تپوس کوم نو بیا به دا خبره مخکې ځي روایت کې داسې راځي چې د ګاونډیانو نه یې برقه راواغسته ولاړه دا ما تاسو ته دلیل ذکر کوو چې دا په دې دلیل دی چې دا غریبانان ځکه چې خپل صادر او پړونه او برقه ورسره نه وه نو د ګاونډیانو نه یې راواغستله ګور الله چې یاد کړي دا ډېر اوچتې دې دپاره ته خبره کوو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل د هغه وخته پورې خو دا زهار د مسلې تفصیل نه و راغلی بس دغه شان و چې چا به حرامه کړه بیا به حرامه شوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نو ما ته خو سهل بل نه دی معلوم ما ته خو څه وحي نه دی راغلی هغه ورته یا رسول الله بچي مې دي او ښځه په خاوند میینې بعض روایتونو کې راځي ورته وي یا رسول الله سړی هم بوډا دی که زه دې جدا شم د خپل خدمت هم نشي کولی هغه ورته زه څه نشم کولی بس په دې وتو کې چې دی شکایت او کیس یې خپل د الله سره داخل کړو چې اشکو الی الله زه خپل شکایت الله ته بیانوم دا چې څنګه ووته جبریل علیه السلام راغی ایتونه یې راوړل څه وایي الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها یقینا واورید الله خبر داغ زنانا قد سمع الله قول التي واورید خبر داغ زنانا چې بحث مباحثه تا سره کوله په باره د خپل خاوند کې وتشتكي الى الله او شکایت وکړو الله ته والله يسمع تحاوركما او الله واورید خبر یتری استاسو الله دې ښځې تذکیره وکړه خبر مې دې پورې راواغسته بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې وفات شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه وفات شو د عمر ابن خطاب رضی الله عنه دور خلافت راغی امیر المؤمنین عمر ابن خطاب ډېر عجز انسان هغه د دې ملګرو سره روانو نو یو بوډۍ ورته اواز وکړو دی خو راشه او بعضې روایتونو کې راځي ورته وي دی خو راشه اوس د نه غټ سړی جوړ شو موږ دا پېژنو عمر وی اوس امیر المؤمنین شوې موږ خو دې د هغه وخت نه پېژنو چې ته عمر وی اوس ته امیر المؤمنین ملګرو له غوسه م ورله چې دا څه بې ادبي کوي هغه ورغی ولاړ بیا راغی نو ملګرو ته امیر المؤمنین اوس دا بوډۍ د تا ته اواز وکړو چې راشه ته پسې روان شوې ولې دې داسې کول هر چا پسې مور زه د هر چا خبره مه اوره هغو ته تاسو د بوډۍ نه پېژنئ کس هغوی نه وایي داغه الله چې خبره اورېدلې وه دا خو ډېره ګرانه ښځه ده ډېره قدرمنه ده الله د دې خبره اورېدلې وه او بیا پیغمبر ته د دې تذکیره کړې ده چې ما واورېده خبره د هغه زنانه چې راغلې وه په تا پسې په باره د خپل خاوند کې چې الله یې تذکیره وکړه نو دومره قدرمنه شوه دا خو په دنیا کې عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او هغه ناسو د بعضو ملګرو سره د قریشو د مشرانو سره لالچې د دعوتو چې دا مشران زما دا خبره ومني
او که چېرته الله دوی له هدایت ورکړي نو مخکې به کار وکړي. په دې کې عبدالله ابن ام مکتوم را منډې والی وي یا رسول الله زما یو مسله ده که ته یې راته بیان کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ښه ونه لګېده، دا مخې ته م واړو چې اوس دا ټیم ستا د راتلو خو نه دی، ته خو زموږ خپل ملګری بیا به راشي بیا به راشي، نو دا ټیم ته تپوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لالچ هم د دعوت. الله سوی عبس وتولى أن جاءه الأعمى تندې تریو کو مخې واړو کله چې راغی ړوند. أن جاءه الأعمى هغه ړوند الله په هغه صفت یاد کړون او یو د الله د تذکرې دلاسه هغه دومره قدرمند شو. انس بن مالک او نور ډېرو صحابه کرامو نه داسې آثار او روایت نقل دي. وی بیا چې به کله دا ړوند راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په مجلس کې خاص ځای دله ورکړو راځي وی د ده د لاسه خو الله وی ماله زوره نه راکړې ګوره چې الله یاد کړي که نه هغه ډېر قدرمند شي. که تاسو دا غواړئ چې الله تاسو یاد کړي او ستاسو تذکره په اسمانونو کې وکړي نو د الله ذکر مه پرېږدئ، الله یاد کړئ الله به تاسو یادوي. دا د خوشحالۍ د راتلو یو بل سبب دی. وخت لږ پاتې دی، یو څو منټې دي چې ما ته ویلي وي 3 نیمو پورې به بیان کوي او 15 منټه پکې پاتې شو. اخرنۍ خبره به ذکر کوم اگر که اسباب زما په ذهن کې ډېر زیات وو. ما تاسو ته وخت لږ او دا بیانونه تفصیلي که چېرته الله موقع بیا راکړه نو سلسله وار که چېرته پروګرام کېښودی شي په هغې کې انسان ټول تفصیل بیان کړي. ډېر اسباب ما په دې باندې بیان هم کړی دی، هغه لږ واورئ. زما یو بیان دی غمزپلو ته نصیحت، په هغې کې ما 10 نصیحتونه غمزپلو ته کړي. فایدهمن او تفصیلي بیان دی چې ته پیدا یې کوئ واورئ او دا مقام د هغه تفصیل نه دی. یو لار د خوشحالۍ دا ده چې صبر کوه په تقدیر باندې، صبر کوه او چې د الله د طرفه صحیح نو پوه شي چې دې کې به خیر وي. دا ژوند به دې د خوشحالو نه ډکي والله چې څه د الله د طرفه راځي وایي دې کې به صحیح دې کې به خیر وي. ما تاسو ته د باچا قصه بیان کړې وه، اورېدلې مې که نه؟ دې کې به خیر وي قصه مې اورېدلې، بیا درته بیان کوم. و یو باچا و، دا د بعضو علماو دا قصه کتاب کې هم لیکلې ده. و یو باچا و د هغه سره وزیر و، هغه وزیر دا عادت و چې څه خبره به یې کوله وي دې کې به خیر وي. یو ورځ د باچا صاحب د الله زخمي شو دا مټ، وزیر وي دې کې به خیر وي. هغه وي بې ادبه نو زما په لاس زخمي کېدو کې څه خیر دی. د ډېرې غوسې نه هغه وزیر جیل ته واچو، جیل یې کو وی جیل ته واچوي دا بې ادبه. بیا باچا صاحب لاړ ښکار له وی ښکار له چې لاړ نه د دې خپل د باچایي د حدودو نه پکې هم واوړېدو اخوا لاړ. ناکم قوم پسې چې واوړېدو هغوی څه چل وکړو، هغوی راونیو باچا صاحب یې بوتو د هغوی یو بوت و چې څوک به داسې ونیو نو هغه به یې د دې بوت دپاره حلاله و قربانه و به. اوس باچا یې راسملو چې څنګه پې چاړه کېښود هغه یو اواز وکړو وایي په ده قرباني نه کېږي. ولې؟ وایي د ده الله زخمي دی. باچا راووتو او په دې سوچ کې و چې یاره وزیر ډېر هوښیار سړی و، هغه چې به وي دې کې به خیر وي. خیر دا دی چې نن زه د قربانېدو نه بچ شوم. واپس راغی وزیر د جیل نه راوویستو، معافي ترې مو وغوښته. وزیر صاحب خفه نه شي او ما تا ته دا خبره کړې وه، اخو زه پوه شوم چې هغې کې خیر و، خو ما چې ته جیل ته اچولې نو تا وي دې کې به خیر وي، نو ستا په دې جیل کې څه خیر و، په دې خپل خو زه پوه شوم. نو هغه ورته وایي باچا صاحب تا سره به ښکار له څوک تو؟ هغه ورته وایي وزیره ته به تلې نه؟
وی دې پېرله چې ته لاړې ته یې ونیوې په تا قرباني ونه شو ځکه چې لاس دې زخمي و نه که زه د جیل نه بهر وی زه سره تلمه دا قرباني ته پرېښودي په ما یې کوله نو دې کې به خیر دې کې به صحیح په دې ټکي باندې ځان عادت کوي چې کم مصیبت هم راځي کم غم هم راځي لنډه په دې ختمو دې کې به صحیح دې کې به خیر الله چې څه کوي به یې کې خیر دی موږ د خپل خیر نه یو خبر موږ د غیبو د خبرو نه د مستقبل نه یو خبر چې په څه کې خیر دی موسی او خضر علیه السلام روان هغه کشتۍ نه هغه لرګی وویستو خو بیا چې وروسته موسی علیه السلام ته خبره بیان کړه او خضر علیه السلام له چې الله کوم علم ورکړ نو ګوره خیر هم په دغې کو چې دا کشتۍ دې سوری شي بیا هغه ماشوم مړ کړو تاسو ته قصه معلومه ده که نه ده هغه ماشوم یې مړ کړو خضر علیه السلام چې کله دا ماشوم مړ کړو موسی علیه السلام به څومره غوسې شو خو بیا وروسته پته ولګېده چې دغه ماشوم په دې مرګ کې څه د مور پلار دپاره خیر نو زما تاسو ته دا نصیحت دی چې د تقدیر چې کومې فیصلې دي په هغې باندې صبر کوئ په هغې باندې رضا شئ الله به درله خوشحالیانې درکړي او دغې شان چې څه شوي دي هغه شوي دي تیر شوو خبرو سوچ مه کوئ او د مستقبل غم د اوس نه مه شروع کوئ کومه ورځ چې ستا دا ستا دا بس دغه ورځ ستا حقیقي ورځ ده د دې خپلې ورځې نه فایده واخله دا ډېرو کسانو د ژوند نه د خوشحالي په څه ختمه شوې ده چې یا خو په ماضي کې پراته دي سوچونه کوي یاره چې داسې شوی وی او داسې شوی وی او دا مې کړی وی او بعض هغه دي چې د سبا سوچ تباه کړو ته دا پرېږده پرون او سبا پرېږده دا کومه ورځ چې ستا نن دا دقه ستا ورځ ده ماضي لاړ تیر شو ختم شو سبا د الله په لاس کې دی موږ ته یې پته نشته او دا کوم وخت چې ستا سره بالفعل دی دقه ستا وخت دی نو د هغې نه فایده واخله خوشحاله به اوسي چې کله دا دوه غمونه دي نه وي اسباب نور هم زما ذهن کې ډېرو خو درې نیم بجې شوي او په دې باندې به اکتفا وکړمه او زما خو زړه کېږي چې تاسو سره ناست وي او ناست وي او په مخه دا داسې قسمه مجلسونه وي خو الله سبحانه وتعالی چې دا کومه موقع راکړه په دې به شکر وباسو الله دې په دې مبارکه مجمع باندې او څوک چې دا بیان ګوري او څوک چې اوري الله دې په دې ټولو باندې د رحمتونو باران وکړي او که څوک موږ کې بیماري نو الله دې روغ کړي که څوک موږ کې بیماري نو الله دې روغ کړي که څوک موږ کې بیماري نو الله دې ولې روغ صحت ورکړي او که څوک غریب نو الله دې مالدار کړي که څوک غریب الله دې مالدار کړي که د چا هر قسمه حاجت یې الله دې پوره کړي الله دې زموږ ژوند د خوشحالو نه ډک کړي الله دې زموږ د ټولو ژوند د خوشحالو نه ډک کړي او رب العالمین دې موږ د هر قسمه مصیبت او فتنې او سختۍ نه په امن او امان کې ساتي الله دې زموږ مور پلار وبخي کم چې ژوندي دي الله دې د هغوی په ژوند کې برکت واچوي او کم چې مړه دي الله دې د هغوی د قبرونو نه د جنت باغچې جوړې کړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ ټولو نه راضي شي او څنګه چې الله موږ دلته راجمع کړي یو دغه شان دې الله موږ ټول په جنت الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين